درنو ملګرو، په دوو خبرو باور مه کوئ. یو که شتمن وي یا غریب وي چې درته ویې ویل په پیسه، دولت یا شتمني کې سکون نشته. تاسو به یو شتمن هم پیدا نه کړي چې خپله شتمني یې خیرات کړې وي او غریبۍ ژوند یې په دې پیل کړی وي چې ولا په دولتمندتوب، شتمني یا پیسه دارتوب کې ما خوشحالي نه درلوده. او که غریب هم چیرته درته وایي چې ولا د پیسه دارو ژوند سکون نه لري، نو همدا غریب به هم د غریبانو پر ځای د شتمنو په دوستي پسې منډې وهي او ورپسې لالهان به وي. دویم دا خبره هم مه منئ چې څوک ووایي چې ولا په غرب کې یا اروپا، امریکا کې سکون نشته او څوک چې هلته اوسیږي ژوند یې نارام وي. تاسو به یو غربی یا یو اروپایي وګړی هم زویم پیدا نه کړئ چې په دې خاطر یې له خپلې اروپا یا امریکا نه کډه کړې وي چې زه سکون نه لرم. او نه به یو افغان پیدا کوي چې همدلته اروپا یا امریکا کې اوسیږي او په دې وجه وطن ته کډه سوی وي چې ولا په اروپا کې ما سکون نه درلوده او بیرته وطن ته د سکون لپاره راغلم. که چیرې دا دوه ډوله کسان پیدا کړه، نو بیا یې زما سره هم شریک کړئ. ښه وخت.